बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ټول پښتون قوم ته عید مبارک. خاص کار مسافرو ته په دلو مبارک. هغه نه بعد نن په چل غاړې پروګرام ده یموډا شوغلوال ټول قوم نوجوانان بوډاګان مشران ټول ته دا شرکت په ګڼ تعداد چې راتللو موږ دوته دعوت ته چې شو په ګڼ تعداد سره راځو موږ پروګرام چې شو په شوغل سره تیر شو په شوغل سره دا پروګرام وکړو. مهرباني دینه خو ډیر زیات نقصان شوی دا اوس هلته موږ ته جوړ چې یو کس ماشوم لګېدلی ده دغه اوس فایرینګ موسیقه چې ولګېده ډېر خطرناک ده. لهذا دا قوم ته دا خواست کوم منت کوم چې هسې بد هم نه شي کار یو نور خو امن نارې کوو امن وایو چې ټوپک راباسې ډزونه کوي اتا ګولې چیږي کیدای شي دا ټوپک باندې ته ډزونه وکړې اتا کور چې واچېږي اتا کور چې دغسې ماشوم ولګېږي خپل کور غمجن کړي تا کور یې ما کور خو تاسو موږ ټول یو خپل کورونه دي تا وروڼه ما دي ما وروڼه تا دي نو لهذا د قوم ته دا خواست کوم منت کوم زاري کوم چې د کوم ډزونه مو کړي دي او فایرینګ مو کړی ده بس هغه ډېر دي نور خیمه کوه خدای دپاره لوی فساد شوي ده خدای ته وګوره رسول ته وګوره په خپلو جامو رحم وکړو په دې ماشومانو په دې تورسرو په دغو رحم وکړو دا څه حال لګیا ده دا به څه کېږي دا خو خوښي دا چې خوښي ده چې ته هوایي فایرینګ وکړې هغه لوري جنازه جوړه شي هغه لوري زخمي جوړ شي خدای دپاره مې کوو ما دا خواست بیا ته کوم بیا ته کوم په دغه عمل وکړو او دا پیغام مې لږ مخته شیر کړو لهذا د قوم ټولو مشرانو ټولو نوجوانانو ته ډېر په خواست په زارۍ په منت سره وایم چې هوایي فایرینګ مه کوو دا جاني نقصان ده